د ذهني سکون او اطمینان دپاره لومبی اهمه خبره دا ده چې په خپل سوچ او فکر باندې قابو راوستل دي. اوس زمونږ او ستاسو ذهن کې به دا خبره راځي چې په خپل سوچ او فکر باندې به قابو څنګه راولو. زما خوږو پښتنو دا ډېر اسان کار دی، خو لږ غوندې محنت خو غواړي که نه. هغه داسې لکه د مثال په توګه باندې یو غټ غوی دی او هغه ډېر مضبوط هم دی. خو که تاسو وګورئ یو وړوکی ماشوم غټ غوی روان کړي وي او کله کله په چوکت یو ټسم وکاږي، خو دا غټ غوی د وړوکی ماشوم قابو کړي وي. نو دا څه وجه ده چې د وړوکی ماشوم دا غټ غوی قابو کړي وي؟ نو زما خوږو پښتنو اصل کې د طاقتور او د مضبوط غوی له په پوزه کې پیزوان اچولي وي، نو ځکه دغه طاقتور غوی د وړوکي ماشوم قابو کړي وي. اوس به ستاسو په ذهن کې دا خبر راځي چې موږ به په خپل سوچونو کې پیزوان څنګه اچو چې هغه خپل سوچونه او فکرونه قابو کو، یا خپل ګنده یا بد سوچ او فکر ښه او پاک سوچ او فکر ته بدل کو. نو دا هم ډېر اسان کار دی، خو د دې دپاره هم څه پریکټس او مشقونه پکار دي او لږ غوندې محنت پکار دی. د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.